بسم الله الرحمن الرحیم. راځو ګرانا نن چې زمونږ استاد کوم ټاپک یا کوم سبق دی هغه د وینورډ پروګرام اولنۍ ورځ ده. نن به موږ د وینورډ پروګرام ډیفینیشن یا پیژندګلوي وکړو چې وینورډ پروګرام څه شی دی، د څه لپاره استعمالیږي. راځم وینورډ پروګرام را خلاصوم او بلینک ډاکومنټ باندې کلیک کوم. که څوک تاسو پوښتنه وکړي چې واټ از وینورډ څه شی دی، ته ورته په جواب کې څه وایي. که څوک تاسو پوښتنه وکړي چې واټ از وینورډ څه شی دی، ته ورته وایي چې اټ از ا پروګرام. دا موږ سره څه شی دی، دا موږ سره یو پروګرام دی. سمپلی که درته وایي چې نور معلومات پکې راکا، نو ته ورته ویلی شي چې اټ از ان اپلیکیشن سافټویر. دا موږ سره یو اپلیکیشن سافټویر دی. دغه ستا دویم تعارف وکړو. که درته وایي چې نه پروفیشنل تعریف یې راته وکړه، نو ته ورته ویلی شي چې وینورډ is a part of MS. WinWord is a part of MS Office which is used for documentation. دا WinWord program دا د MS Office یو برخه ده کوم چې د ډاکومنټیشن د لپاره استعمالیږي. همدارنګه موږ سره دا د ډیزاینینګ د لپاره هم استعمالیږي. WinWord program دا موږ سره د MS Office یو برخه ده which is used for documentation, designing and calculation. په WinWord program کې موږ محاسبه هم کولای شو. ته کولای شو په WinWord program کې محاسبه هم ترسره کړې، خو په ډیره ساده توګه باندې. نو دغه د WinWord program ساده یو څو تعریفونه چې ما تاسو ته وکړل، دا به تاسو زده کړئ. بل د فایل زه معلومات ورکوم. یو چاته مثلا ما یو څوک پوښتنه کوي چې دغه د WinWord program فایل ته څه نوم اخلي، نو ته ورته ویلی شي چې د فایل that WinWord is used is called. هغه فایل چې WinWord program استعمالوي هغه ته موږ څه ویلی شو، هغه ته موږ ډاکومنټ ویلی شو. WinWord program چې کوم فایل استعمالوي د پاس وګورئ موږ سره ډاکومنټ 1. نو دا که زه راشم کنټرول ان سره یو نوی ډاکومنټ واخلم ډاکومنټ 2. په دې وخت تاسو کولی شئ چې د WinWord program یو ډاکومنټ تاسو واخلئ. نو WinWord program چې کوم فایل استعمالوي هغه موږ سره ډاکومنټ دی. بل ډاکومنټ موږ سره څه ته وایي، نو ته ویلی شي یو چا ته چې collection of pages د ورقو مجموعې ته. collection of pages is called document. د ورقو مجموعې ته موږ سره ډاکومنټ ویل کیږي. نو په یو ډاکومنټ کې موږ سره څومره ورقې وي، تقریبا په یو in1 دلته ته ویلی شي چې in one document we have 32,765 pages. په یو ډاکومنټ کې موږ 2,980 ورقې اخیستلی شو. د دې نه زیاتې ورقې نشي اخیستلی. که زه راشم فایل ته، په فایل کې پرنټ ته راشم او په پرنټ کې دغه د کاپیانو اندازه زه معلومه کړم، زه ورته یم 2,980. وایي ته نشي دلته انټري نشي کولی د 2,980 نه. وایي ته کوشش وکړه چې د دې نه لیس دین او یا د دې سره ایکول ټو یو انټري ته وکړه. نو د دې پته لګي چې په یو ډاکومنټ کې موږ 2,980 ورقې اخیستلی شو. د دې نه زیاتې ورقې موږ نشو اخیستلی. د ورقو د اخیستلو لنډه مثلا لیکل کوم دغسې انټر وهه، دا سره به ورقې اخیستل کېږي. که داسې هم نه وي، نو د ورقو موږ سره لنډه لار چې کوم ده هغه موږ سره کنټرول انټر ده. کنټرول انټر وهه دا سره به ورقې اخیستل کېږي. نو چې څومره ورقې ته اخیستلی شي، ستا نیډ وي، ستا ضرورت وي، ته کولی شي هماغومره ورقې ته واخلې. اوس وګوره وایي تا سره ټوټل چې کوم دی 37 پیجز دي او ته په 100 پیجز کې ولاړې
په 37 پیج کې ولاړ زه پاس کلیک وکم وای ته اوس په 36 پیج کې ولاړې په شپږ دیرشمه صفحه کې ته ولاړې زورته ما اوله صفحه ته بوزانو کنټرول ونیسا او اب ایرو کیو ها تب اولی پیج ته انتقال کیو تلمشتا دا موږ سره په دغه وینورډ پروګرام کې په پیجز کې یو څه خبرې چې ما تاسو ته وویل په یو ډاکومنټ کې مونږه دوه دیر سره وشپېته دغه انتخابولې شو بل مونږ سره هر پروګرام مونږ سره ایکسټینشن نیم لري سلري ایکسټینشن نیم لري د وینورډ پروګرام چې کوم ایکسټینشن نیم دی د ایکسټینشن name of WinWord program the WinWord program extension name چې کوم دی the extension name of WinWord program is docx دی docx .docx وبخی .docx کله چې زه WinWord program سیو کوم نو دې سره بای ډیفالت موږ سره .docx راځي که زه فایل ته راشم په فایل کې سیو ته راشم وای ته چیرته دغه ډاکومنټ سیو کوي نو براوز باندې می کلیک وکړم په ډیسکټاپ باندې ثبتوما دلته ګورئ موږ سره اوس د دې هغه ایکسټنشن نیم ناراضي ځکه ناراضي چې زه راشم دغه دیس پی سي ته او په دیس پی سي کې دغه ویو ته راشم او په ویو کې وګورئ موږ سره دغه فایل نیم ایکسټنشن د فایل نیم هغه ایکسټنشن موږ ته وښایا په دې باندې چک ولګوه دا بند کا اوس راشه وینورډ پروګرام ته وته براوز کې دا ز ثبتوما نو وای د سپ نومې ته ثبتوي خو .docx بور سره حتمن ورکوي کچیرته .docx تا ورنکو یا دلته تا بدل ایکسټنشن نیم ورکو تاسو سره به دغه وینورډ پروګرام بیا ډاکومنټ نه راخلاصيږي یو بل سره راخلاصيږي کرپ کیږي کو ما ولیکل افغان په نوم باندې د چیرته ثبتوم په ډیسکټاپ باندې او دا مې او سیو کو راغلم دا مې کلوز کو اوس وګورئ رائټ کلیک وکړو دا ریفریش کا د افغان په نوم باندې تاسو سره دغه ستا ډاکومنټ سیو شوی دی ډبل کلیک په وکړه تاسو سره به راخلاص شي زه راشم دغه ایکسټنشن نیم ورلا چینج کوم رائټ کلیک مې وکړ پراپرټیز ته راغلم په پراپرټیز کې دغه .docx مې لري ختم کو دلته مې ولیکل .picture یا mp4 مې ورکو .mp4 د ویډیو دغه مې ورکو نو اوس وګورئ زمونږ هغه وینورډ پروګرام چې کوم دی هغه موږ سره دغه ته بدل شو ویډیو ته بدل شو ډبل کلیک وکړه ګوره نه راخلاصېږي کرپ شو ستا دغه فایل څه شو کرپ شو نو که د یو چا نه یو ویډیو پټوئ د یو چا نه د وینورډ یو فایل پټوي هغه ایکسټنشن نیم ورله چینج کوه د اسانه یا لنډه لار ده مثلا چا نه یو ویډیو پټوي د ویډیو موږ سره دلته mp4 یا avi فارمیټ نو هغه ته docx ته یا xlsx ته بدل کا دا سره به excel ته بدل شي یا سره وینورډ پروګرام ته بدل شي یا power pptx ته بدل کا پاور پوینټ ته هغه ته سره بدل شي اوس زه غواړم دا بیرته وینورډ پروګرام ته چینج کوم نو رینیم باندې کلیک وکړه راشه دا mp4 ترې ختم کا دلته .docx باندې دلته ولیکو اس کا اوس وګورئ بیرته موږ سره افغان ډاکومنټ راغی په دې باندې کلیک وکړه بیرته ور سره اومغه خپل لیکنه راخلاص شي نو دا زموږ سره د وینورډ پروګرام هغه د ایکسټنشن نیم چې وینورډ پروګرام تاسو سره د هغه ایکسټنشن نیم موږ سره .docx ته بل کزرا شم دا کلوز کوم د هر یو پروګرام ستاسو سره د خلاصولو مختلفې طریقې دي راشه سرچ کې ولیکا ورډ او دا انټر کتا سره به وینورډ پروګرام راخلاص شي کده سیم نوي راشه وینډوز پلس ار وها دلته ولیکا WinWord دلته WinWord ولیکا او دا انټر کا تاسو سره به وینورډ پروګرام راخلاص شي کده سیم نوي نو راشه سرچ کې ولیکا ورډ او په دې باندې رائټ کلیک وکړه چې کله په دې باندې تا رائټ کلیک وکړو اوپن فایل لوکیشن باندې کلیک وکړه تاسو سره د وینورډ پروګرام راخلاص شي په دې باندې رائټ کلیک وکړه د پراپرټیز ته راشه او په پراپرټیز کې ول شارټ کټ ورکړه
زور ته ورډ پروګرام د W څخه شروع کیږي زور لا W ورکوم نو کنټرول آل W به وه تاسو به ورډ پروګرام راخلاص شي. خو اوس ما سره ویډیو چالان دا زه بیا هم ټرای وکم خو فکر نه کوم که راخلاص شي. کنټرول آل W مې ووهو موږ سره ویډیو چالان ده نو دغه ورډ پروګرام موږ سره نه راخلاصېږي. چې کله زه ویډیو سټاپ کوم د هغې نه بعد ما سره دغه ورډ پروګرام بیا ښه په اسانۍ سره راخلاصېږي. نو تاسو خپل کمپیوټر کې دغه ټرای وکړئ انشاءالله. زه باوري یم چې ستاسو په کمپیوټر کې به ورډ پروګرام ښه په اسانۍ سره راخلاص شي. بل کله چې زه دغه ورډ پروګرام راخلاص کم موږ سره دغه شان یو سکرین راخلاصېږي. دې ته سټارټ سکرین آف WinWord پروګرام وایي. د WinWord پروګرام سټارټ سکرین ورته وایي. په دې کې موږ سره دغه کونج کې چې کومې بټن دي دې ته کیپشن بټن او کنټرول بټن وایي. اول موږ سره کلوز بټن ده د دې په واسطه کولی شي WinWord پروګرام کلوز کی بند کی. دویم موږ سره میکسیمایز بټن ده د دې په واسطه کولی شي دغه WinWord پروګرام را کوچنی کی. او ریسټور ډاون ورته بیا وایي د دې په واسطه کولی شي دغه خپل WinWord پروګرام بیرته خپل حالت ته واړوي. بل موږ سره مینیمایز ده د مینیمایز په واسطه کولی شي دغه WinWord پروګرام بند کی خو تاسو سره په ټاسک بار باندې به دا اوپن وي. بل موږ سره ته هیلپ بټن وایي. دا د مایکروسافټ کمپنۍ د هیلپ بټن ده. که چېرته تاسو سره انټرنیټ موجود اوسي په دې هیلپ بټن باندې کلیک وکړه نو دلته چې څه کې ته په WinWord پروګرام کې په څه کې ته مشکل لري او په انګلیسي باندې پوهیږي دلته از سوال په شکل کې ترې سوال کوه طالب مختلف قسمه جوابونه درکوي ښه په ښایسته انداز کې. تا ته به وایي چې مثلا که زه ورته ووایم چې بلینک ډاکومنټ ما واخیستو ما سره دغه بولډ کمانډ څه کار کوي نو دغه هیلپ بټن دی واخیسته او دلته دی ورته ولیکل چې وټ ډز بولډ کمانډ ډو. دغه بولډ کمانډ موږ سره څه در سره کوي څه کار کوي نو طالب به وایي چې بولډ کمانډ موږ سره په هوم ټیب کې په پنډ ګروپ کې دی لنډه لارې کنټرول بي ده او دا د دې کار لپاره استعمالیږي. د هغې نه بعد دلته موږ سره دغه ساین ان ټو ګیټ د موسټ آوټ اف آفیس د دې په واسطه ته کولی شي چې په خپل آفیس یا په ورډ پروګرام کې د مایکروسافټ کمپنۍ کې ته یو اکاونټ جوړ کړي. اکاونټ جوړ کا یو یوزر اکاونټ پکې جوړ کا نو ستا آفیس ته یوزر اکاونټ ولري. که انټرنیټ د سره موجود وي دغه سرچ فار آنلاین ټیمپلیټس په دې باندې کلیک وکړه. د دې په واسطه ته کولی شي ښایسته ښایسته ډیزاینونه تیار ریډیمیډ مخکې له مخکې جوړ شوي آنلاین ټیمپلیټس ته د انټرنیټ څخه راواخلي. که هغه سیم نه وي موږ سره دلته آفلاین یو څه ټیمپلیټ یې موږ سره شته دی. ریزومیان یې دلته شته دی. سی وي آر یې دلته شته دی. ایزنشل لیټر یې شته دی. کور لیټر یې شته دی. اوریجن لیټر یې شته دی. اوریجن ریپورټ شته دی. ټایم لیست لیټر شته دی. سټوډنټ ریپورټ شته دی. چې هر څه دې خوښه وي بس کلیک پې وکړه هغه به تا سره راخلاصېږي. زه ورته یم ما سره اوریجن ریزومي په دې باندې مې کلیک وکړې ما سره ریزومي راخلاصه شوه. دلته ته ټایپ یور ایډرس خپل ایډرس ورکولی شي. دلته وګورئ دلته خپل نوم ورکولی شي. ټایپ نمبر ایمیل ادرس ویب سایټ ورکولی شي. objectives ستا موخې څه شی دي هغه دلته دغه کولی شي. ایجوکیشن دې څومره کړی دی. ټایپ لیسټ اف اکمپلیشمنټ دلته اکمپلیشمنټ دلته اډ کولی شي. ایکسپیرینس تجربه دې څومره ده. دلته ریسپانسیبیلیټي تا کوم ځای کې وظیفې در سره کړي دي او کوم ریسپانسیبیلیټي تا درلوده. سکل ته نور کوم سکل ځان سره لري کوم نور هنرونه تا کوم نور هنر تا زده دی او کو نه ده هغه دلته ذکر کا. نو دا موږ سره هغه تیار ریډیمیډ جوړ شوي چې کوم موږ سره ډاکومنټ دی هغه دلته یو په یو اوپن کولی شي. دا موږ سره بیا ورټیکل سکرول بار دی. دې په واسطه کولی شي چې دغه صفحه کې ښکته لاړ شي او پورته لاړ شي. دا موو اپ بټن ده. که زه لاندې ولاړم او دې موو اپ بټن باندې کلیک کوم نو موږ سره صفحه پورته ځي. که زه لاندې راشم دلته باندې کلیک کوم نو موږ سره دغه صفحه ښکته راځي. بل موږ سره دا ریسنټ فایل کالم دی ته وایي. ما ته وایي تا ټوډے نن ورځ تا یو افغان ډاکومنټ کولو کړی دی. یو دی حبیب الله سی وي کولو کړی دا. بل مای سی وي کولو کړی دا. یسټرډے 13 ورځ تا डी او سی 2 باندې کلیک کړی دی. سی سی نه نوټ دی را اوپن کړی دی. لاست ویک
13 اونۍ دی دغه فایلونه را اوپن کړي دي. دغه موږ سره ریسنت فایل کالم دی خو زیاتره 99% کار زموږ سره په بلینک ډاکومنٹ کې وي. چې کله زه په بلینک ډاکومنٹ باندې کلیک وکم نو ان شاء الله سټرکچر اف وینډوز یا سټرکچر اف وینورډ پروګرام ان شاء الله دا په راتلونکي ویډیو کې مونږه خو په تفصیل سره وایو او د هغې نه بعد موږ سره هوم ټیب کې کلیپ بورډ ګروپ شروع وکړو. نو بس دې تر دغه ځای پورې دا هغه د وینورډ پروګرام سمپل ډیفینیشن یا پیژندګلوي وه چې ما تاسو ته وکړه. الله مو مل شه.